بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 د جولای کال 2015 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن موضوع په سیمه کې د کړکېچ ګرمېدل او د خطر سیمې ته منطقې ته او ټول د هیوادونو ته، ځکه چې که چېرته د ایران په سیمه کې د چین، روسیې او د امریکې جنگ نښلي، نو تاسو معلومه ده چې هیڅوک محفوظ نه پاتې کیږي، ځکه چې جنگ به جنگ د اتومي جنگ غوندې وي او د دې تبکاري خو پاکستان، افغانستان او دا سیمه په ټولو باندې تاثیر لري. د مهاجرتونو فشارونه په ټولو باندې به تاثیر لري. د اغیز اقتصادي په ټولو باندې اغیزه لري. د ده لپاره د دغه موضوع څېړنه نهایتاً اړینه ده. تاسو معلومه ده چې د ایران او د امریکې ترمنځ لفظي شخړه ډېر زیاته اوچته شوې ده او زیاته شوې ده. ټرمپ اخطار ورکړی دی چې که چېرته ایران خپل د یورانیم غنا ته ادامه ورکړي او دی خبر شي چې دی کوم هغه درجې ته چې اجازه نه لري دی کار کوي، نو دی به په دا رنګ یو حمله پر ایران وکړي چې ایران به پیسه په تاریخ کې په یاد لري. او ایران دا ځواب ورکړی دی چې زموږ ځواب به داسې ناګهاني او ځوابي چې د هغې تصور هم امریکې نه وي کړی. دا د دوی ځواب دی او دا د هغوی ځواب دی. په عین حال کې په سیمه کې تاسو د ایران کې د مداخلو لاره ګورئ. د روسیې او د اسرائیلو ترمنځ تلیفوني خبرې، همدارنګې د روسیې او د ایران احتمالي حمله پر آذربایجان باندې، دغه ګورئ دا ټول مهم هغه ټکي دي چې باید دته متوجه شو. ایران خبري اژانسونه دا ادعا لري چې د ایران حکومت تازه 20 داسې د موساد او د اسرائیل جاسوسان نیولي دي چې هغه په اته ادعا دا کوي بعضې چې د 10 کالو نه خاص د دغې ورځې لپاره ورته ټریننګ ورکړ شوی و چې دوی به په دغې د نظام د راپرځولو لپاره به کار کوي. 10 کالو نه دوی منظمه توګه به داخل د ایران کې ټریننګ لیدلی دی. په کوم ښارونو کې د دې کسانو نه نیول شوي دي هغه تهران، البرز، اصفهان، کرمان، مازندران، قزوین، فارس، خوزستان، آذربایجان غربی، عراق، زنجان او کردستان سیمې دي. دا ولایتونو کې دوی دا جاسوسان نیولي دي. په عین حال کې د ایران دا ادعا لري چې د دې خاورې ته د دریو طرفونه، سرحدي طرفونه د خطر موجودو او دا کسان دوی نیولي دي او معنی شوي دي. یعنی د کرمان، سیستان، بلوچستان او د کردستان د خوانه د ایران ته د ننوتلو او د حملې هڅې شوي دي چې مخه یې نیولې ده. د اول شي چې ایران ادعا کوي چې مخه نیولې ده هغه دا ده چې دوی معنی شوي دي هغه د 23 تروریستي عملیاتو چې د 23 تنه عالی رتبه شخصیتونه د حکومت یا د دولت چې دی چې هدف و، ځکه یو دور کې خو دوی کافي کسان ووژل، نو دا دویم دور کې چې یو څه نور وژني ورو نظام کې مشکلات خلقولی شي، نو دی وی چې هغې مخنیوی شوی دی او هغه پلان ناکام کړی دی او شنډ کړی دی. دویم دی دا وی چې د 300 تنو د نیول شوي دي، مخنیوی شوی دی د هغوی د سیستان او بلوچستان ته د لپاره د شخړې جوړولو او د ګډوډۍ جوړولو لپاره. او تاسو معلومه ده سیستان او بلوچستان ته چې 300 نفر راننوځي دا چا سره تړلې ده؟ پاکستان سره. نو دا هغه زموږ د خبرې و ادعا چې ما تاسو بار د تیر یو میاشت کې کړې ده چې ایران به د خرابېږي، نو د پاکستان د خوانه، ځکه چې عاصم منیر امریکې سره دا تعهد کړی چې د پاکستان په راپرځولو کې به دا مرسته کوي، ځکه پاکستان 40 کاله د افغانستان په راپرځولو کې پیسې واخیستلې، اوس یو نوی میدان ورته پیدا شوی د ایران او دا به امریکې سره مرسته کوي د ایران په راپرځولو کې او دا به پیسې اخلي، بې خبر له دې نه چې خپله به انشاءالله په کوی کې اوسي. بله دغه دا دی چې د کردستان د خوانه د شورش جوړېدلو او د خرابۍ لپاره کار دغه شوی، هغه کسان هم مخنیوی شوی دی، نیول شوي دي. په عین حال کې د ایران حکومت دا ادعا لري چې 53 تنه داسې مسیحي مذهب دغه کسان نیولي دي چې د امریکې او اسرائیل ته کار کوو، دوی سره اسلحه هم وه، دوی سره پیسې هم وي او دوی سره د پلانونو او نقشې هم نیول شوي دي چې په راتلونکو ورځو کې چې کله اسرائیل په ایران حمله کوله دوی به دا اسلحه دننه خلکو کې توزیع کوله او پیسې به یې ورکولې
چې تر څو دننه اشعوب او شخړه او ګډوډي زیاته شي. نو دا 53 تنه مسیحیان هم نیولي دي. نو دا ټول علایم ښیي چې موږ څنګه چې تاسو ویلو چې دغه کوم اوربند چې امریکا وکړه د په دې دپاره وکړه چې دوی د ناکامۍ سره مخ وو. د دې ناکامۍ د مخنیوي لپاره جنګ متوقف کړه. دا اوس چې خاموشي تاسو ګورئ دې ته خاموشي قبل له طوفان نه ویل کېږي. یعنې مخکې د طوفان نه چې را روان یو خاموشي بیا یو طوفان راځي. دا یو خاموشي دوی جوړه کړې ده په زمین کې دوی لګیا دي د پاکستان د خوا نه، آذربایجان د خوا نه، د کردستان د ترکیې د خوا نه خلک رانه راباسي تر څو نظام د راپرځولو کې بیا کومک وکړي. کله چې نظام دننه نه وخوړل شي بمونه انفجار کوي هره ورځې، خلک وژل کېږي، ترورونه کېږي، نظام تضعیفه کېږي، بره نه به دوی حمله وکړي او د دوی په هغه خواهش سره دغه نظام چې دی دا به کاملا مسمار او له منځه لاړ شي. تاسو ګورئ چې د ایران ته خطر د پاکستان د خوا نه دی او خطر ورته د آذربایجان د خوا نه دی. په آذربایجان کې د امریکې او د اسرائیلو مانورونه نظامی شروع دي او دا خبره شوې ده چې کېدای شي د ارمینیا او د آذربایجان طرف د ایران سرحدونو کې دلته د امریکا قوا پریوځي. د دې په مقابل کې په ایران شدید عکس العمل ښودلی دی، ویلي دي که چېرته داسې کوم اقدام وشو نو دوی به د دې شدیدا مخالفت وکړي او د هیڅ نوع پردی قوا دلته نه مني او د دې لارې نه به ایران ته نور هم خطر زیاتیږي. په عین حال کې تاسو معلومه ده چې همدغه آذربایجان د اسرائیل او د امریکې په دغې سره په د روسیې په طرف، ځکه د دې یو سرحد روسیې سره دی، یو سرحد د ایران سره نښتی دی آذربایجان، نو د دې د روسیې ته هم د ستونزې او مشکلاتو جوړولو باعث کېدلی شي. په همدې اساس دی چې روسیې او ایران سره ممکنه دغه دا دی چې دوی دواړه به په ګډه باندې په آذربایجان باندې به حمله کوي او که چېرته دوی په ګډه باندې حمله وکړله چې د جنوبي خوا نه چې د شمال د ایران نشي، ایران حمله وکړي او د شمال د خوا نه چې جنوب د روسیې شي هغوی حمله وکړي، بیا آذربایجان نه پاتې کېږي. آذربایجان دونه توانایي نه لري چې مقاومت وکړي جز دا چې خپله امریکا په سیمه کې کاملا موجوده شي او د دنه بالفعل دفاع وکړي، چې هغه هم روسیې ښکاره ویلي دي چې موږ ته د امریکایان اخطارونه نه راکوي، بل ځلې کې د دې اخطار او جنګ زموږ جنګ به مستقیما د امریکې سره د دې سره. حتی پوتین دا خبره هم کړې چې روسیه نه ایران دی او نه اسرائیل دی، زموږ جنګ به مستقیم د امریکې سره. نو په دې اساس باندې په دې سیمه کې د آذربایجان وهل دا کیږي. که چېرته په ایران باندې دا ځلې حمله کیږي، ایران به دا ځلې اسرائیل په هغه رقم نه وهي چې تېر ځلې په احتیاط سره یې ځایونه وهل چې کوم دغه چې نړیوال قوانینو کې تاسو اتومي بټۍ نشئ وهلی، نو دوی نه وهله. اگر چې هغې راتلل د دوی وهله، دوی د هغې نه ده وهلې. نو دوی که دا ځلې وهل کوي اسرائیل نه پاتې کیږي. په عین حال کې که آذربایجان وهي آذربایجان نه پاتې کیږي. که روسیه او ایران دواړه په آذربایجان باندې ورننوځي آذربایجان نه پاتې کیږي. او که پاکستان دارنګې په سیستان او بلوچستان کې مداخله کوي او کسان لیږي او ایران خاموشه خو نشي پاتې کېدلی، که بیا پاکستان وهي بیا پاکستان هم نه پاتې کیږي، ځکه پاکستان کې بیا د هغې نه حالات کړکېچن دي او قیامونه شروع شوي دي، نو قیامونه به نور قوي کیږي. نو د یو لوی تغییر راځي جغرافیایي په منطقه کې، ډېر ممالک وظف کیږي، ډېر وهل کیږي. د ده لپاره دا مسله د ایران لپاره د بقا مسله ده، د ژوند مسله ده. که چېرته د ځان نه دفاع نه کوي نو د منځه وړل کیږي. د همده لپاره تاسو ګورئ چې ایران په همدغه میاشت کې دوی 2 میزایله نړۍ ته متعارف کړل. یو خرمشهر 15 چې 12,000 کیلومتره یعنی امریکا ته رسیږي، بل فتح 4 چې پرون یې رونمایي که 8,000 کیلومتره یعنی اروپا ته رسیږي. د دې اشاره څه ده چې یو خو دا دی چې ایران د 5 یا 6 هغه ممالکو دنیا کې شامل شو چې بالستیک قاره‌پیما میزایلونه لري، یعنی په 103 ممالکو کې ټول کې 15 مملکت دا شی لري چې هغې کې همدغه فرانسه ده، امریکا ده، روسیه ده، چین ده او اوس ایران پکې شامل شوی. او دا خبره ما تاسو یو اونۍ مخکې د روسیې دغې د راکټ جوړونو د ادارې یو ماهر د خولې نم کړې وه چې هغه ویلو چې ایران اوس وړوکی دغه نه دی، دا قاره‌پیما میزایلونو دغه توانایي لري. هغې وخت کې لا خرمشهر هم
نو متعارف کړی. معنی دا ده چې هغوی اطلاع درلودله یا دا د شور سره همکاري درلودله. په دې اساس تاسو دا کېږي چې ایران دغه توانایي لري چې که امریکا دا کېږي نو امریکې باندې به هم ورکوي په یو دا کې، او دا جنګ لمنه اوږدېږي او دا جنګ په دې ساحه کې نه پاتې کېږي. ځکه که روسیه هم داخلېږي، چین هم داخلېږي او امریکا هم راځي، دا نړیوال جنګ باندې مبادلېږي او سیمه زمونږ او تاسو ټوله په دې کې داخلېږي او خرابېږي. او افغانستان خو د هر لحاظ نه ضعیفه مملکت دی. که موږ باندې سیلاب د مهاجرتونو د هر خوا نه راځي یا په موږ باندې دا د هلته کوم تابکاري دی اتومي او دی چې راځي هغه راځي، زموږ خلک ډېر زیات متضرر کېدلی شي. په عین حال کې چې غربي نړۍ د یو خوا نه د نظامي آمادګي نیسي، بل خوا نه سیاسي دغه کوي تحریماتو دا په ایران باندې کوي، د بل خوا نه دی تبلیغاتي جنگ او استخباراتي جنگ کې هم وروسته نه دي. د هغه د نتنیاهو خبرې د پوتین سره په د پردې تر شا د ایران متعلق او د سوریې متعلق معنی دا ده چې هغه یو ځل بیا غواړي روسیه وغولي. یو ځل خو د سوریه کې روسیه د ایران تر شا نه لرې کړله او سوریه خپل لاس کړه چې موږ یوکراین درکو. یوکراین یې تر اوسه ورنکړه، اوس یو ځل بیا ورته وایي چې که ته د ایران تر شا ونه درېږې او د دې نه لاس وباسې نو موږ به تا سره نه ترها چې تحریمات به ستا په خلاف کم شي، موږ به تا سره د یوکراین په قضیه کې هم همکاري وکړو. که چېرته روسیه په ده وغولېږي نو دا به لویه سیاسي اشتباهي د روسانو چې په تاریخ کې به جبران نشي کړلی. لپاره دې چې اسرائیل او امریکا یې غولوي، یو ځل بیا که چېرته دا خبره دا ومني، یعنې د ایران په مقابل کې هغه، ځکه چې دوی یریږي چې روسیه ایران ته د S-300 او S-400 میزایلونه ورنکړي چې د بابت نه اسرائیل په تشویش کې دی، ځکه چې روسانو دا وعده کړې ده چې دا ځل به دوی د ایرانیانو تر څنګ ودرېږي او هر نوع همکاري به کوي او دا جنګ. او بل دا دی چې آذربایجان چې دی دا د اسرائیل او د امریکې اډه ده. اوس هلته د اسرائیلو څلورو لوی کمپنیګانې د ډرون تیارې جوړوي، اسلحه جوړوي او د ایران لپاره خطر دی. که چېرته روسیه او ایران یو ځای په آذربایجان حمله کوي نو یو پایګاه د اسرائیلو له منځه ځي. د ده بابت نه دوی تماس نیسي د پوتین سره چې راځي دې ته کې چې موږ سره سخت وباف وکړه، موږ تا سره کوو. خو زه فکر نه کوم چې د پوتین به دومره ساده او دغه چې دا په دې وغولېږي. او که سوریه کې خو وغولېدل، کافي وغولېدل او یوکراین مسله تر اوسه حل نه ده. او په همدارنګې تاسو ګورئ چې د انګلیسانو هم اخطار ورکړی دی چین ته چې د تایوان په مسله کې مجبور موږ ممکن تاسو په مستقیم جنگ ته راشو. هلته د دې یو کشتۍ ده د چین او د تایوان ترمنځ په دغې کې تنګه کې تېره شوې ده چې چینایان یې سخت په قهر کړي دي او چینایانو ویل چې عکس العمل به ښیي. انګلیسانو ویلي دي چې ممکن دوی که ضرورت شي جنگ ته لاړ شي. آیا انګلیسان د دغې جنگ توانایي لري؟ که تاسو دغه تحلیل کوئ چې د اقتصادي وضع د انګلیس څنګه ده او د چین څنګه ده، څومره عسکر انګلیس لري او څومره چینایان لري، څومره وسایل انګلیس لري، څومره هغوی لري، تاسو معلومیږي چې د انګلیسانو دغه هغه پخوانی قوت او طاقت نه دی، د امپراتوري وه او په نړۍ باندې حکومت کو. په دغه مجرد د دغه یو اقدام سره اسرائیل زه فکر نه کوم چې په انګلیس کې څه پاتې شي، ځکه چې انګلیس اقتصادي لحاظ نه ضعیفه دی، اوس انرژي د لحاظ نه ضرورتمند دی، انرژي ورته نشته دی، خلک یې لګیا دي غټ بیلونه ورکوي. او د اردو د لحاظ نه تاسو معلومه ده چې 15,000 حاضر اردو لري، په یو 100,000 نور هم ریزرو ده کوي، 1,20,000 ته رسېږي، در حال چې د چینایانو عساکرو ریزرو او د ټولو سره عسکر یې د برحال عسکر یې 2.5 میلیونه او ریزرو سره 15 میلیونه دي. بیا د هغه ذخایر د پیسو په ټریلیونو ډالر دي، در حال چې انګلستان هغه نه لري. نو دا شان باید سړی وڅېړي، بیا وګوري چې آیا دا یو مملکت یو خبره کوي هغه توانایي پکې شته. که چېرته انګلستان دا اقدام وکړي خو دا مملکت هم څه پکې نه پاتې کېږي، دا هم کېدی شي په سکاټلند، په ویلش او په انګلند باندې تقسیم شي او هغه امپراتورۍ په خاتمه کې ورسېږي. ځکه چې د چین سره فکر نه کوم چې دی د دې ځینه هلته شاخ په شاخ شي او وشي وهلی او کومک هلته وشي رسولی او مرسته وشي رسولی. که چېرته دی په دې تمه چې جاپان به ورسره هلته همکاري کوي او امریکا او دا به کوي، درسته ده چې امریکایان هلته موجود دي، همکاري به ورسره وکړي. مګر په سیمه کې چون چین اوس په یو لوی زبرځواک تبدیل شوی، کېدای شي چې د دوی زور دلته اوس په خلیج فارس کې معلوم شو چې دوی د ډېر لوی هغې توانایي نه لري.
په دغه جنگ کې د دوی میزایلونه په 15% یو نوع میزایل ختم شوي دي چې هغه دا په کال کې ټول 11 دانې تولیدوي. نو دا ټول مسایل چې باید غور لاندې ونیول شي او دوستان باید د دنه مطلع اوسي. نو همدې اساس باندې مې دا خبرې تاسو سره نن شریکې کړلې. امید دی چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.